ډیره مننه کوم چې تر اوسه پورې د اتصال د خبرونې سره یاست. د خبرونې په دې برخه کې په هند کې د افغانانو پر وضعیت د پروګرام بل قدرمن ملمه نظر اخلم. په هند کې پخوانی ډیپلوماټ اجمل عالمزی صاحب د شیبه د سکایپ لارې په پروګرام کې را سره ملګری شوی دی. سلامونه او ستړي مشئ عالمزی صاحب، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسو په هند کې ډیر وخت پاتې شوی یاست. غواړم د کډوالو په برخه کې د هند د پالیسیو په هکله کلیدونکو ته لږ معلومات وړاندې کړئ. مننه کور ودان ناقص برسالي د هند خپل په داخل د هند کې د دوی ماجر نه مني منتا یونیسیار چې البته فعالیت لري او وی یوازې هغه کسان اسناد ترلاسه کړي نو دغه اسناد په اساس باندې په هند کې اوسېدل شي او دغه اسناد په اساس باندې دوی کولای شي چې کار وکړي. نو یونیسیار د خپل مشخص پروسیجرونه لري چې دغه د پروسیجرونو د لارې نه دوی زمينه برابروي او چې هغه یوازې چې ماجر منی او یای خبري کډوال بیا نو او ته معرفي کوي او دغه طریقه نه بیا هغه کوم دی واټ څه نو تر هند د یو دریم دی واټ هاي باندې په دغه برخه کې خپل خدمات وړاندې. بله علمزی صاحب، ګڼ شمېر افغانان هم اوس په هند کې اوسېږي، مخصوصا د جمهوریت پر زیدو سره ډیر افغانان بې برخلیکه په هند کې پاتې شول. د بیلګې په توګه افغان محصلین، د دوی لپاره د هند پالیسي څه ده؟ دوی خو چاته پناه نه ورکوي. دغه افغان محصلین د کومو ستونزو سره په هند کې دوی ژوند کوي؟ افغان محصلین لګڼو ستونزو سره په هند کې مخامخ دي. تاسو په جریان کې یاستئ کله چې د افغانستان حکومت په 2021 کال په اگست کې سقوط کوي. زموږ ډیری محصلین چې د کورونا د وجنه او د نورو وجوهاتو په خاطر باندې افغانستان ته تللي وو، هغه عمل ته پاتې کیږي او تر نن پورې ورته دوباره برته ویزې نه دي ورکړل شوې او اته هغه محصلین چې ویزې درلودلې او د هند بهر ولو هم ویزې کانسل شولې او هغه برخانه ویزې کانسل شوې، ورته دوباره اجازه ورنکړل شي داخل د هند راشي. او هغه محصلین چې په هند کې داخل د هند کې پاتې وو، وي خپل تحصیلات ته ادامه ورکړو او چې بهر ولو وي د تحصیل نه پاتې شو. متاسفانه دا یو د کوربه هیواد یو پالیسی ولر چې په جدي توګه باندې د خپل ځان ته د حساب رسم نه منلو، د خطر نه منلو خاطر باندې دا تدبیر کړل او په دې کې افغانانو محصلینو ځان ورکاوه. او هغه محصلینو چې په هند کې پاتې ول کله چې مثلا د لسانس دوره ختم شوه، د افغانستان سفارت په همکاري باندې چې د سفیر صاحب تحصیلي برخې په دې برخه کې ډېر زیات هلې ځلې وکولې او وتوانېدل چې هغوی ته د ماستري بورس نه واخلي. هغه څوک چې ماستر نه فارغ وتوانېدل چې هغوی ته د ډاکټرا او د پی ایچ ډي لپاره زمینه برابر کړي. نو هغه تر اوسه پورې ادامه لري، مګر په کوم کې د دا یو ستونزه ده چې راغلي د افغانستان ورسره مخ ده. نو یعنی علمزی صاحب، کله چې جمهوریت وپرسي ډېری پوځیانو د مجبوریت له مخې ګاونډي هیوادونو ته مخه کړه. ایران او هند کې ډېر پوځیان شته چې دوی هلته تللي دي. که په هند کې د دغو پوځیانو پر مشکلاتو رڼا واچوي، تازه دوی د افغانستان سفارت مخې ته مظاهرې هم درلودې، د دوی غوښتنې څه دي؟ بدبختانه چې لکه مخکې چې ما ورته اشاره وکړه، کله چې حکومت سقوط وکړ د نورو مسؤلینو ترڅنګ د نظامي مسؤلین هم په هند کې همدغه مشکلات سره مخ شول. د نظامي مسؤلینو ستونزې تر نورو ډېرې زیاتې وې، ځکه چې هیواد ته د ستنېدلو په اړه باندې تکرار ساتاو ځانته او حاکم ډلې هم دا وښودل چې کله حکومت په لاس کې ونیول د تیر حکومت په نظامیانو په تیر واخیستلو د کورونو ایستلو تورولې او شکنجه او ربړونه زیاته شول. نو دا باعث دي چې زموږ محصلین هم دا ځلخه نه کې چې د وطن ته وګرځي. نو په ما خاطر باندې په 2020 کال اگست وروسته چې کله دا محصلین فارغ شول، تعداد شاوخوا 80 نفر ولو
په هند کې د افغانستان سفیر او نظامی اتشې دفتر هغه وخت چې ځال کوم ډیر زیات هلې ځلې وکولې ترڅو د هند بهرنیو چارو د وزارت د لارې نه دوی ته په ملکي برخه کې د کمپیوټر او د ژبې یعنی د انګلیسي ژبې د زده کړې یو کلن هغه فرصت برابر کړي. نو یوه هغه ستونزې ورته حل کړو، تقریبا یو کال دا ستونزه حل وه، مګر په کال په فبروري په اتم کې چې فارغ شو دوباره بیا هغه ستونزه سره بیا اوس مخ دي ځکه چې اوس دوی ویزا نه لري او د هند بهرنیو چارو وزارت د دوی ویزې کنسل کړې دي. بله عالمزی صاحب که مشخصا دغه د پوځیانو پر مسلې باندې را شو که په لاندې ټکو راته وایي وخت ډیر کم لرم، دغه پوځیان چې اوس دننه په هند کې دوی پاتې دي اوس د دوی برخلیک به څنګه کیږي؟ که د هند دوی ته پناه نه ورکوي نو دوی به څنګه کوي؟ روناجر دا یو ناورین ده. تاسو ته وګورئ په دنیا په هر کونج کې چې نظامونه تغیر کیږي ملي اردو او پاوز په خپل ځای پاتې کیږي، په هغه کې څوک تغیراتو لغوه کولو تصمیم نه نیسي. مګر متاسفانه چې په افغانستان کې 2 ځله دا کار وشو او 2 ځله د جهاد او د دین تر نامه لاندې دا کار شوی ده. ملي اردو، ملي پولیس او امنیت ملي د افغانستان سرمایه ده، د افغانستان د ملي ګټو په اساس هغه باید ساتل شوی ولای. مګر متاسفانه چې الته ربړونه او ځورونه شروع شول او دغه ستونزه لا روانه ده. د دې د حل لار خپل حاکم ډله اوس په افغانستان کې ډیره مننه کوم عالمزی صاحب. کور ودان په خیر اوسه. په هند کې پخوانی ډیپلوماټ اجمل عالمزی صاحب ستاسو د وخت نه نړۍ مننه کوم. کور ودان.